ضلعي پریس کلب خیبر لنډي کوتل کلنۍ ټاکنې ترسره شوې چې ورکې امان علي شینواري صدر او هجرت علي افریدی ستر سکتر وټاکلی شو. یادې ټاکنې د پریس کلب په خبرونو تالار کې ترسره شوې. وړومبی خلیل افریدي د بخښنې لپاره دعا وشوه. ټاکنو نگراني خیبر بار اسوسییشن صدر فرهاد افریدي او ملګرو کوله. فرهاد افریدي په خپلو خبرو کې وویل د پریس کلب د ټاکنو بهیر د عین مطابق بیخي قابل اطمینان و. د الیکشن کمیټه پروسس مو کتو نو قابل اطمینان وو، د خپل د دوی د عین مطابق او د رولز مطابق هغه قابل اطمینان وو. د خوشحالۍ خبره ده چې ملګري که د هر انجمن نه وي که د هر اسوسییشن وي چې هغه د یو ډیموکریټک پروسس نه تیریږي، جمهوري پروسس نه، هغه ښه خبره. نو په دغه کې نن تاسو وکتل موږ هم دلته موجود وو چې دی هغه پروسس ترسره کړه او په هغې کې دی دغه ووټونه چا وګټله چا وبېلله، خو هغه پروسس موږ ابزرو کړو. نو د الله په فضل چې دلته موږ نه څه هم کېږي. یو زما خپله دغه دا ده چې دلته پکې څه ډیفرنسز دي، څه اختلافات دي په ملګرو کې. زما اول انیشیټو بدای ما کوشش کړی یم دی بیا هم کوو که زمونږ د ملګرو ومنله نو مونږ وایو چې دا دواړه ملګري سره ګروپونه سره کینو او د دې یو کنسنسس ډیولپ شي او دغه په شریکه باندې دغه مزل دی وکړي. په دې کې د علاقې هم ګټه ده، د دې خپله هم ګټه ده. نوی منتخب شوی صدر امان علي شینواري وویل تل په څیر به د علاقې مسایل اوچتوي او اعلی چارواکو ته به یې رسوي. سالانه انتخاباتو او ښه په پرامن طریقې سره سرته ورسېده. په دې کې دوه پینلز وو، یو پینل د ډیموکریټک او بل چې د پروګریسیو پینل وو. نو انشاءالله د ټول سیاسي سماجي خلک دلته راغلي وو. خیبر بار ډسټرکټ پریزیډنټ هم راغلی او د هغې نمایندګان هم راغلي وو، کسټم کلیرنګ ایجنټس هم راغلي وو. د هر طبقې نه دلته خلکو حاضري کړې وه. زموږ د هغو ټولو شکریه ادا کوو او چې دا کوم پروسس دلته خلکو را سره وکړه دا جمهوري حسن دی او انشاءالله زموږ به د فریډم اف ایکسپریشن او د صحافت لپاره د علاقایي مسایلو لپاره اهم کردار ادا کوو او د علاقایي خلکو ته دا پیغام دی چې کوم قسم اجتماعي مسلې مضمون به انشاءالله ستاسو ته مخ کړو. پریس کلب لنډي کوتل کلنۍ ټاکنو په موقع مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو په سلګونو خلکو د پریس کلب په حال کې د خبریالانو ترمنځ د اوټ اچولو عمل په مستقیمه توګه وکاته او د اطمینان اظهار یې وکړ. پخوانی قبایلي سیمو صحافیانو تل په سختو شرایطو کې د خپلو سیمو اواز اوچت کړی او ډیری صحافیانو ورکې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. مینوال شینواري، وحدت نیوز، لنډي کوتل.